وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، نن ستاسو په دې جامع مسجد کې محله شموزی مدرسه انوار القرآن د ماشومانو ختمونو د هغې دستاربندي و ستاسو مخکې وشوله. دا یو داسې جومات دی په اتمانزو کې چې دلته ډېر لوی اکابر علما کرام تیر شوي دي. ګورئ، دا د ډېرو لوی علماو کندې تیر شوي، ډېر لوی اجله علما کرام. حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمت الله علیه، او داسې نور اجله لوی لوی علما، حضرت مولانا حمدالله صاحب رحمت الله علیه، لوی لوی اکابر دلته ګورئ تیر شوي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی، دی د معقولاتو منقولاتو جامع عالمو. په دغه زمانه کې دومره لوی عالم و، نورم الحمدلله خو ډېر لوی عالم، ډېر لوی فقیه انسان، او صوفیت کې هم د یو ډېر لوی قدم و. دته به د هندوستان علماو قطب الاقطاب وی، قطب الاقطاب لوی سړی. یو ځل یې درس کو طالبانو ته، طالبانو کتابونه خواري دي او دی درس کوي. دی کې باران څاڅکي شو، چې څاڅکي شو طالبانو کتابونه غونډ کړل او جومات ته یې منډې کړې چې دا کتاب لوند نه شي او موږ لامده نه شو. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فوراً لاړ، د طالبانو سپلی پیزار ته خپل صادر وغوړو او د طالبانو سپلی په هغه صادر کې راواچو چې دا لمدې نه شي. هغې له یې غوټه ورکړه، اوچت یې کړی او په دې اوږه د پاسه یې کېښودی او کوټې ته رادننه شو. او چې څنګه یې غوټه کېښوده او خوره یې کړله، نو طالبانو چغې کړې، په سلګو یې وجړل، وی حضرت دا خو مونږ ته غرب کړو، زمونږ خو بلا بې ادبي وشوه، ته به زمونږ سپلی مونږ پسې راوچتی، مونږ به تا پسې سپلی ګرځو که ته به مونږ پسې سپلی ګرځې. او بیا په خپل قیمتي مبارک صادر چې مونږ یې سترګو پورې مګو، دا صادر مونږ په دې خپل سر د پاسه ایږدو، دا مونږ د سترګو پورې مګو، نو په هغې کې دې زمونږ سپلی راوچتې کړې او بیا په کومه مبارکه اوږه باندې دې کېښودې. حضرت دا دې څه وکړل؟ مونږ خو ډېره غټه بې ادبي وشوه، زمونږ خو خیال نو حضرت دا څه وشو. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ته بچې ستاسو د دې سپلو قیمت زما د صادر نه اوچت دی، د دې ډېر لوی قیمت دی. رسول الله مبارک فرمایي: ان الملائکة لتدع اجنحتها رضا لطالب العلم، چې د طالب العلم خپو ته او د دوی قدمونو ته او د دوی سپلو ته فرشتې وزرې خوړی، وزرې. رسول الله مبارک فرمایي. مولا علی قاري لیکلي، موږ خو د دې حدیث توجیحات هم کوو طالبانو ته.
خو دې ظاهري معنا کوم لکه یو بادشاه چې یو ملک ته راشي او دوی ورته ریډ کارپېټ واچوي سور کارپېټ او دې په هغې د پاسه روانې نو د بادشاه څپلی خو د خورو کېږي نه او پاک دی وي صفی خو دا د هغې عزت وي چې ورته یو سور کارپېټ واچوي او په هغې د بادشاه روانې دقسې دا د طالب عزت دی چې فرشتې ورته وزرې غوړی نو مولا علي قاري لیکلی دی دې حدیث لاندې وی یو مولا په خپو شلو نو شاګردانو ترې تپوس وکړه وی حضرت دا ته د کله نه د خپو شل شوې نو هلې نه وې خو چې شاګردانو تنګ که نو بیا هل وې وی دا حدیث کې مې وې که نه نو ما له خندا راله ما مزاحن او مزاقن ده وې چې اوس به موږ د فرشتو دا وزرې ماتې کړو ښه دا ټوکه مې وکړه وی هغه وخت چې زه په خپو شل شوی یم تر اوسه پورې په خپو شل نو مولانا رشید احمد گنگوهی څه وایي شاګردانو ته ای بچې ستاسو د سپلو قیمت زما د څادر نه اوچت دی ستاسو د سپلو په ویښ باندې د فرشتو د وزرو ګرد غبار پروت دی طالب خو ډېر بې مقام لري د دین طالب د دین طالب خو خدای ته ډېر ګران دی چې د حقیقي طالب یې ګوري حقیقي دی دین طلب کوي دی قرآن زده کوي دی حدیث زده کوي او د مقصد دی چې د قرآن او د سنتو خدمت وکړم او دا قرآن او سنت خلکو ته ورسو دقه طالب ولې د دین چې د هغه زړه کې دا جذبه پرته وي چې زما خدای عالم کی او دا قرآن دی خلکو ته ورسو ما خدای د پیغمبر د سنتو عالم کی او د پیغمبر سنت دی خلکو ته ورسو په جمعه کې تقریر وکم په جنازه کې تقریر وکم د قرآن شریف درس تفسیر او ترجمه دی خلکو ته وکم مدرسه جوړه کم او د خلکو ته د ماشومانو ته د خدای قرآن وښیم دقه طالب دقه عالم چې د دین خدمت کوي او په دې علم د عمل وي د مرتبه د خدای په نزد ډېره زیاته اوچته ده زما او بیا د استاد عالم دې وجې نه زه دې خلکو ته ویم چې مهرباني وکړئ یو بچی د دین عالم جوړ کړئ یو بچی د قرآن شریف حافظ جوړ کړئ علم ته وباسئ د خپل بچي او په ډوډۍ به نه یارېږئ دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي د الله په لاس کې دې کې اړو شک چې ونه کوئ او نه پکې مونږ کولی شو شک او که دې کې چا معمولي شک وکړه د ایمان نه به خلاصي سړی د مور په ګېډه کې دننه پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حضور پاک حدیث دی ګورئ بخاري ترمذي په ټولو کتابونو کې دا حدیث موجود دی چې د اول د مور په ګېډه کې د پلار ماده 40 ورځې نطفه ثم تكون علقة مثل ذلك د هغې نه پس بیا 40 ورځې د علقه شي ثم تكون مضغة مثل ذلك حدیث ترمذي دی بیا د هغې نه پس د دې نه د غوښې یو ټوټه جوړه شي ثم ينفخ فيه الروح او بیا په دې کې پوپ د سا اوالی شي او چې سا پکې واچولی شي نو فرشته رانه یو څو تپوسونه کوي الله مر رزق و رزق یې څه دی دا ما کې دوه خبرې دي یو دا چې څه به خوري دویم دا څومره به خوري نیټه کله د مري به کله دا تپوسونه فرشته د الله نه وکړي نو الله ورته وایي ولیکه ورله دې به په پلانکۍ ورځ مري لا دنیا ته نه دی راغلی دا ولې ولیکي پلانکۍ ورځ به مري او په پلانکي ټیم به مري او ولیکه والا دې به دومره روزي او دومره رزق خوري فیکتب وهو فی بطن امه دې د مور خېټه کې پروت دی او د روزي ولیکلی شي نو چې ته لا دنیا ته نه راغلی او ستا روزي الله لیکلی ده نو دا شک پکې د کمې راغی چې رزق به کم دی او رزق به کم دی او رزق به کم دی روزي د چا په لاس کې ده الله په لاس روزي خدای ورکوي چې کومه ده له خدای یو نوړی چې ستا په دنیا کې پاتې هله به مرې چې دا نوړی تېری یو ګوټ اوبه چې ستا په دنیا کې پاتې قسم دی چې دغه ګوټ ته نه تېر کړی ته نشې مړ کېدی یو سترګه رب کې په دنیا کې پاتې تر څو چې هغه سترګه رب پورې نه ته د دنیا نه نشت دی هغه روزي به پوره کوې نو هله به یو سړی راته خبره کوله د کوټې نه یو سړی را روان و د کوټې نه ایرپورټ ته راغی او پلار ورته دا نینې واغېستې نینو دا دانې ماشومان خو روانکاري وي جست اوخته نینې لګیا دي خوري یو نینې داسې وویشته سپېمې ته یې لاړه ماشو چې پوزې ته څنګه لاړه ګوته یې وردن کړه نوره اوچته شوه چې ګوته یې دن کړه نوره اوچته شوه ماشوم په چغو په جواب شو نینه په پوزه کې ورنښته خدای فرای
هغې پیل تبس وکړه خو خوند یې ونه کړه د راوتو ماشوم هم چغې وهل نو هغې ورته ویل چې ته اوس د دې ځای نه کوزېږې جدم روانېږي نو چې دی نه دی هسپتال ته نو خامخا نیمه ګنټه درې دی لګي نو خو نیمه ګنټه کې دا جد لاهور ته لاهور ته هلته به یې ډاکټر ماشوم یې څه په لوبو ټوکو قلار را قلار شو راله لاهور ته چې سنګارل په ایرپورټ باندې کوشو نو د ایرپورټ په لاره کې د دوی کور نو دا سوچ وکړه چې ماشومه سیم قلار دی سامان به کور کیدو دا ماشوم به بوزو هسپتال ته چې دا دانه ترې راوباسي چې کور ته څنګه ماشوم دا سامان وردن نه کو ماشوم په کور کې دننه ماشوم انټوشي وکړه چې انټوشي وکړه د نینې دانه ترې لاندې پرېوته چرګه دغه دی نلاله راټوپې کړې او هغه دانې اوچته کړله د دې دا دانه د دې چرګې دپاره خدای مقرر کړې وه د کوټې نه وله خدای په جس کې راورسوله د کوټې نه وله خدای پاک په کم ځای کې راورسوله د ماشوم په پوزه کې په داسې صندوق کې وله راورسوله چې د انسان په خواب و خیال کې نه تېر ټوله روزي د خدای سره زما رونو دا ذهن نه وباسئ ډوډۍ به د کم ځای نه ډوډۍ د الله په لاس کې ده یو بچی عالم کې یو بچی حافظ کې په کورنۍ کې یو عالم او یو حافظ پیدا کې قسم په خدای قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ځای نه او یو حدیث کې د رسول الله مبارک راغلی دی چې په کم قوم کې کم عالم دی او دا قوم د هغې عالم اتباع کوي دا پکې شرط دی کم کور کې په کم قوم کې کم عالم دی او دغه قوم دا کور د دې مولا نه د مسلو تپوسونه کوي جواب ورکوي قوم کې مولی خو د هغه نه تپوس کوي که نه قوم کې عالمي په جومات کې امام یې خو د هغه نه تپوس کوي که نه د هغه تابعداري کوي وایي د قیامت په ورځ چې د قبرونو نه خلک پاسي دقه مولا به ترې مخکې وي او دا قوم به ورپسې وي او د رسول الله مبارک حوض کوثر له به روان الله قرآن شریف کې د دې مضمون ذکر کوي یوم ندعو کل اناس بامامه هر ډله چې د کمې ډلې کم پیشوا دی نو اواز به کوي فلان کې او د هغه تابعدار راځي دی چې تا کم مولا پسې دلته نیت تړلی دی د جومات امام هم ته مراد شو د قوم مشر هم ته مراد شو ابه مخکې ته به ورپسې که دا سړی کې ستا دنیا کې چا پسې مزل کړی دی دا ښه سړی و ابه د نه مخکې ته به ورپسې حضور پاک نه به ځي او چې دا سړی کې دا دنیا کې چا پسې نیت تړلی دی دا خراب او ګنده او دوزخي او جهنمي سړی دی دی به د نه مخکې ته به ورپسې دوزخ ته به ځي یو بچی عالم کې دا د مؤمن قسم په خدای په دې کې ستاسو د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم او د دغې بچي هم د دنیا ګټه ده او د آخرت ګټه ده زمونږ امام محمد ابن حسن شیبانی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خاصو شاګردانو کې تیر شوی او د فقه حنفیه ډېر لوی خدمت کړی چې وفات شو چا په خوب کې ولید نو چا ورته وی الله د سره څوک کړل وی چې الله ته مخامخ شم نو زه رپېدم لرز رهاته کامپ رهاته لرزېدم چې خدای ته به راسره څه کوي وی رب العالمین ما ته وی چې محمد ابن حسن چې ونه یریږي ګورئ په دنیا کې ما ستا سینه د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل محبوب د کتاب د علم نه ډکه کم هغه سینه د جهنم د اور نه ډک څومره مرتبه بیا مې تپوس وکړه امام ابو یوسف کم ځای دی وی زما نه بره مرتبه کې دی بیا مې تپوس وکړه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم ځای دی وی د هغه خو تپوس مه کوه هغه په ډېرو لوړو مرتبو کې ناست او امام مالک رحمت الله علیه چاته چې مونږ امام دار الهجره وی خلی د رسول الله مبارک د هجرت د کلی امام د مدینې منورې امام مالک ابن انس چې دا ډېر قیمتي سړی و ډېر لوی خدمت د دین دې سړي کړی دی ډېر زیات او د حضور پاک سره ډېره زیاته مینه وه دومره محبت او د حضور پاک څه کې د هغه د کلي مدینې منورې سره چې ابه په مدینه منوره کې په سورلی نه ګرځېد بلکل به نه ګرځېد حالانکې صحابه په سورلی ګرځېدلي دي په سورلی ګرځېدل خو څه منع نه دي اوس هم خلک په موټرو په لارو کې په مدینه شریفه کې په سورلی ګرځي صحابه ګرځېدلي دي لیکن د هغه عاشقانه مزاج مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دې ته عاشقانه مزاج وایي دا د هغه عاشقانه مزاج و چې هغه وي کومه خاوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار لاندې پروت دی نو مالک به په هغه خاوره کې په سورلی نه ګرځي
پیاده ګرځېدل هم ماته ښه نه ښکاري، خو د هغې نه مې مخلص تشته. او د حضور پاک د احادیثو سره یې څومره مینه وه. اوهو یو ځل یې د حدیثو درس کو، د بره نه چېرته دا چت ته کجورو د څانګو یو لړم را پرېوت په دې شا کې. دی لګیا دی درس کې، یو رنګ یې بدلېږي را بدلېږي. چې کله یې درس خلاص کړ، یو شاګرد ته یې واس واکه، وایي دلته راشه. شاګردان پیپیو چې استاد جي ته څه مسله ده، یا په خېټه درد یا بل چل دی، ځکه رنګ یې بدلېږي را بدلېږي. نو چې درس یې خلاص کړ، نو طالب ته وایي راشه. نو چې راغی وایي د ما دا کمیس اوچت کا. نو چې کمیس یې اوچت کړ، نو په دې ملا د پاسه یو زیړ لړم پروت و، او څو کره ته یې چیچلی و، یو ځل هم نه، بار بار یې ټکونه ورکړي وو. نو شاګردانو ورته وایي صاحب موږ خو در باندې وختي پوه شو چې څه مسله ده، رنګ دې زیړېده، موږ ته دې وختي ولې نه وې؟ ملی یې دله پړسولې ده، ملی پړسېدلې وه. وی د حضور پاک د حدیثو درس کې لګیا وم، ما له حیا راتله چې درس مې بند کړی و، تاسو ته مې چې راشئ دا لړم رانه مړ دومره شاو. او یو وینځ یې ساتلې وه، او وینځې ته یې وې که څوک د مسلې تپوس ما نه کوي، نو اواز ما ته کوه چې راوځم، چې چاته تکلیف نه او زر ځي. څوک راځي شاته به کښېني، مخکې به نه راځي. او که مخکې دی خالي و شاته دی نه و، نو اواز دې وکړي چې خدای مو بخښه لږ وړقی چې شاته ځای وشي. او که بیا هم څوک نه مخکې کېدل او مخکې دی خالي و، یاره اجازت وله شته بیا راتلی شي. بیا د خلکو غلطي ده چې ولې مخکې دی خالي پرېږدي. نو صاحب من وی دا خلکو په سټونو دې قدم راوړو، دا د یو غلطي و. دویمه غلطي دې دا وکړه چې په ما د حدیثو درس بند کړه. درېیمه غلطي دې دا وکړه چې زه دې پاسولم او ځان ته دې تر غاړه باستلم، څه چل شوی او بیا دې ښکله وکړه. او سړی ورته وایي صاحب بېشکه دا غلطۍ مې وکړې د یو حرص ته وجه. وی بېګا مې خوب ولید او په خوب کې مې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولید. او ورونو ګورې رسول الله مبارک حدیث دی، من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا یتمثل بی. چا چې زه په خوب کې ولیدم د یقیني ولیدلم، شیطان زما په شکل نشي راتلی. او دا حدیث په اعتبار د مفهوم ګورې تواتر ته رسېدلی، الفاظ جدا دي خو ډېر زیات روایتو سره دا نقل دی الفاظو سره. ماهر کې وی رسول الله مبارک مې ولید چې د جومات ته راغی ورسره ملګري وی راتلو سره فوراً وی چې مالک ابن انس څه شو، یعنی امام مالک. وی چې هغه ته وی هغه د ستا په ګدۍ ناست دی او د حدیثو درس کوي. وی فرمایل چې ما دی وغواړی. وی تا ته چا وی چې حضور پاک دی غواړي. وی قمت ترعد فراغ یوسف. وی ته پاسېدې دا اولی دې راپېدل چې حضور پاک به راته سوی. وی رسول الله مبارک ځان ته را تر غاړه باسلې، دې سینې پورې ونیولې او دا تندی یې دله ښکل که او تا ته وی چې مه یېرېږه. ګوره حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک ځان ته را تر غاړه باسي؟ امام مالک. او د سینې پورې نیسي او د چا تندی ښکلی؟ د امام مالک. دا ولې؟ دا ولې؟ دنه خوشحاله دی که دا ولې؟ هغه ته پته چې زما مشن دې سړي په لاس کې نیولی، د حضور پاک مشن څه دی؟ دا دی چې قرآن خلکو ته ورسوي، دا د پیغمبر طریقه ترکتو فیکم امره. د حضور پاک مشن څه دی چې د پیغمبر حکمت حدیث سنت خلکو ته ورسیږي. رښتیا وایي دغه ډیوټي څوک کوي؟ علما کرام یې کوي. چې کوم مقصد د الله پیغمبر راغلی دی، نن هغه مقصد څوک بیانوي؟ عالمان. مقصد قرآن ښودل دی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. چې کوم قرآن ته نازل دی خلکو ته ورسوه. رښتیا وایي دا قرآن څوک رسوي؟ عالمان، حافظان، قاریان. نن چې دا ګڼو شمېرو بچو ته دا قرآن ورسېد، دا چا ورسو؟ دا د عالمان ورسو، د قاریان ورسو. او حدیث سر پار راغلی دی، لیعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم. د پیغمبر مقصد هغه عالم په لاس کې نیولی. نو چې د پیغمبر مشن دی، کوم مشن دی چې حضور پاک وطن پرېښی دی، هجرت یې کړی دی، کوم مشن دی چې رسول الله مبارک د طایف په سفر کې زخمی شوی دی، کوم مشن لا چې د رسول الله مبارک تر حضرت حمزه ټک ټوک شوی دی، کوم مشن لا چې د رسول الله مبارک غاښ مبارک مات شوی دی او صحابه شهیدان شوي دي، هغه مشن لل چا په لاس کې اخیستی؟ رښتیا ووایئ عالمانو، حافظانو او قاریانو. نو ځان ته بیا نه راته راوټاس. نو یې صاحب راویښ شوم، ما وی خدایه هغه سینې له به کله ځان رسوم چې بېګا به پورې حضور پاک مبارک بله سینه مږلې ده، او په هغه تندي به کله شونډې لګوم چې بېګا پې د رسول الله مبارک شونډې پرتې دي. د دې حرص ته وجې مې دا کار.
امام مالک صاحب ورته څه وایي؟ وایي بچې چې تا دا خبره وکړه اوس زما هم واوره، زما هم واوره. کله نه چې د حضور پاک د احادیثو درس ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی. آها انما العلماء ورثة الانبیاء، عالمان د پیغمبرانو وارثانو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم و غیر عالم برابر دي؟ شرمنا. الله وی قرآن شریف کې ځفنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. دی له اوچتې مرتبې خدای مقرر کړی په قیامت کې او په آخرت کې. د دې وجې نه زما وروڼو زه تاسو ته دا وایم چې یو بچی د دین عالم کې چې کم از کم ته قبر له لاړ شې او هلته مړ شې او الله دنه تپوس کوي ولې موږ سره حساب نشته چې موږ خپل رب ته پیش کړو. نه زموږ منځونه څه منځونه دي، نه زموږ روژې څه روژې دي، نه زموږ صدقې څه صدقې دي چې الله ته موږ ورپېښ شو او کم از کم دا ووایو چې الله ما خو هېڅ نیکي نه ده کړې، په الله یو بچی رانه عالم پاتې دی، یو بچی رانه حافظ پاتې دی، ستا د قرآن خدمت کوي. دا ګټه خبر کوو به داسې انشاءالله په یو بچی عالم کې او حافظ. دویم د عالمانو او طالبانو قدر کوي او د خپلو علماو ته او د طالبانو ته مې چې بچې د علم خدمت وکړي. زه ورته هم دقه نصیحت کوم چې فارغ شې قرآن خلکو ته ورسوئ، تفسیر شروع کړئ، ناظره الف زبر او با زبر با شروع کړئ. دا هم خدمت دی، د دې قوم خدمت وکړئ، دا قوم په دین پوه کړئ، دا قوم په شریعت پوه کړئ، دې قوم ته درس تفسیر دوره تفسیر شروع کړئ، د الله په قرآن یې پوه کړئ، دې قوم ته د حضور پاک مبارک اخلاق وښایئ، دې قوم ته د رسول الله مبارک او د هغه د صحابو راوړل شوي دین وښایئ. بس د علماو دقه ډیوټي کافي ده. د خلک ځان پسې کړئ، دا نیکان جوړ کړئ او تاسو ته مې چې د علماو سره ودرېږئ، شاته ورپسې هر میدان کې ورسره ودرېږئ، د عالمانو لاسونه ونیسئ. عالمان ستاسو پیشوایان دي، ستاسو مشران دي، دی به مو چېرته په غلطه بونه دي، دی به تاسو په نیغه لاره بودي انشاءالله العزیز. دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې. ډېر زیات خوشحاله شوم. الله دې دې مدرسې له مزیده ترقي ورکړي، الله دې کامیابه کړي او دا چې کوم قاریان صاحبان دي الله دې په عمرونو کې برکات واچوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په جمع یو ځل ټول درود شریک وغواړو. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا الله دا څومره دوستان چې دلته راغلي دي د ټولو د خیر د عافیت او د برکت زندګي نصیب کړي. کوم ماشومانو چې ختمونه وکړل خدایه ته د قرآن تلاوت نصیب کړي، ته حافظان او عالمان کړي، دوی چې کوم استادان دي الله د هغوی په علومو کې او په درسونو کې برکات واچوي. ته د خیر او د عافیت زندګي نصیب کړي او ته د برکت زندګي نصیب کړي. خدای دې مدرسې د ترقي ورکړي، دا ټوله محله او دا کلي الله په دین او په دنیا خوشحاله کړي. د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي، د چا منځ کې اختلافات یې په روغې بدل کړي. یا الله موږ د مخلوق د شر نه وساتئ، موږ د فتنهګرو د فتنو نه وساتئ، موږ د سازشانو او سازشونو نه وساتئ، موږ د حاسدینو د حسد نه وساتئ، موږ د شریانو د شر نه وساتئ، موږ ټول د ساحرینو او سحر نه وساتئ. زموږ د ایمان حفاظت وکړئ، زموږ د دین حفاظت وکړئ، زموږ د بچو حفاظت وکړئ، زموږ د رونو خویندو د هغوی د اولاد حفاظت وکړئ، زموږ د شاګردانو حفاظت وکړئ، زموږ د دوستانو د هغوی د اولاد حفاظت وکړئ. خدای زموږ د اخلاقو او چې کم کریمانه اخلاق دي خدای هغه زموږ نصیب کړي. یا الله زموږ د دې ښکلي ملک پاکستان د دې وطن حفاظت وکړي، دا ملک هم الله په دین آباد کړي، په قرآن آباد کړي، په شریعت آباد کړي. یا الله زموږ د جماعتونو زموږ د مدرسو د عام ولس حفاظت وکړي. خدای د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، د مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. دا وطن هم په شرعي محمدي صلی الله علیه وسلم نظام باندې الله روښانه کړي. یا الله که څوک بیماران دي د مجلس کې یا کورونو کې روغ صحتونو شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې تنګدستي پراخه روزي وله ورکړي، که د چا بچي نی
یا بچی هشته خو نارینه اولاد نشته، الله صحتمند دیندار حافظان عالمان بچی ولا په تقدیر کې ورکې. کوم هلکانو ګینکو چې رشتې نشته صالحه رشتې ولا ورکې. خدای دې درس ته دلته برکت ورکې، زمونږ زړونه په قرآن باندې روښانه کړې. کم مشران د دې جومات د دې محلې چې کم علما کرام وفات شوي دي، رب العالمین په قبرونه انوار نازل کړي. چې کم جمدي دي دا مشران دارونه دوستان ته ولا فراخه زندگی ورکړي، فراخه رزق ورکړي. چې کم دا نوجوانان دي دا بچي الله ته کامیاب کړي. د مدرسې د وفاق امتحان که چا ورکړو که د سکول په خو نمبر وی کامیاب کړي. خدای زمونږه د رسول الله مبارک رولی شوی دین نصیب کې، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې، د قبر او د آخرت د عذابونو نه مساتې. وصلی الله تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.